بصري رحمه الله وایي د یو مسلمان ورور اړتیا پوره کول مې د یوې میاشتې تر اعتکاف تر فضیلت ډېر خوښ دي. سبحان الله. یعنې که د یو مسلمان ورور په ما باندې کار بند وي، یوه اړتیا یې وي او دا زه ور پوره کړمه، د یوې میاشتې تر اعتکاف ماته افضله او بهتره دی. نو تاسې فکر وکړئ چې د اعتکاف فضیلتونه به څونه یې علما کرام به تاسې ته ویلي وي. په داسې یو مجبوره حالت کې چې خلک ګڼ اقتصادي مشکلات لري، خلک ګڼې اقتصادي ننګونې لري، د ماښام پر ډوډۍ هم خلک حیران وي، د ماښام ډوډۍ نه لري او د ژمي په اوږدو شپو کې یو څوک د ځان د پټولو هیڅ نه لري. راسئ دا نن د خپلو غریبو هیوادوالو لاسنیوی وکړئ. یوازې پر دې دنیا د هیڅ چا څخه مه غواړئ، الله عز وجل په ورځ د قیامت دغه یوازې درکوي. خدای دې دا نن ما او تاسو ټول ته دغه توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.